څنګه چې تاسو ته پته ده چې 13 ورځ په ټول ملک کې ټیک ټاک د پی ټی ای لخوا بند کړی شوی دی. په دې باندې موږ خصوصي نظر راغلو د تکړه آرجی او د مشهور ترانسجنډر صوبیا خان چې دوی دې ته په کم نظر ګوري. صوبیا خان تاسو راته دا وایي چې په ټول ملک کې پی ټی ای 13 ورځ ټیک ټاک بند کړی دی. دې ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ اول ستاسو هم ډېره زیاته مننه. او ټیک ټاک چې بند شوی دی دا ډېر ښه لکه ډېر ښه کار شوی ولې چې دې کې موږ وګورو هغه فیملي هغه چې لکه کم از کم له دې نه ډېر زیات خلکو ډېر نقصانونه پېښېده ولې چې ډېر کورونه ډېر زیاتې مسلې جوړې دي. زموږ کمې خویندې چې وي آی هم ډېر زیاتې په ټیک ټاک طرف ته راغلې وي. چا به لکه خپل فیس نه شو ښولی لکه مثال کې لکه لاسونو یا خپل داسې ویډیوز به ورکول نو هغه به یې کول نو مثال کې ته زیاته خطرې پېښېدې. نو پی ټي آی فرسټ ټایم داسې یو سټپ اوچت کړو چې زموږ د پاکستان کې چې کوم فیمیل دي او زموږ کوم خلک دي ډېر زیات فایده مند شي ورکو. آیا تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ لرلو؟ تاسو هم یو اکاونټ وکړه هغې باندې هم تاسو داسې ویډیوز ورکولې؟ جی ټیک ټاک ته هر چا نن سبا وخت کې کوم ګور ته هر چا یو آی ډي به وځي. زما هم خپل آی ډي وه خو خفه به دې باندې لږه شانتي یم چې لکه کم فالوورز وو هغه زموږ لکه خلکو ډېر محبتونه ځان له جوړ کړو کم خلک نه به ډېر زیات خفه شوي. خو بیسیکلی خبره دا ده چې د پاکستان خبره وشي نو زموږ ملک چې دا زموږ د اسلام ملک د کنټریز ده دوی کې چې فحاشي پیلاویږي نو دا زموږ لپاره ډېر خطرات خبره وي. نو زه د ایپ باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې دا ایپ بند شو. ستا چې کوم فالوورز جوړ کړي په ټیک ټاک باندې اوس به څه کوې؟ اوس به خپل فالوورز آیا انسټاګرام ته اړوې، فیسبوک ته به یې راړوې یا به څه داسې طریقه بله جوړوې؟ بیسیکلی زما خو څومره هم زما فالوورز یا زما ته ریډیو نه ما سره شکر الحمدلله ما سره ریډیو نه لګېدلي او زما په ریډیو کې ما سره خپل فالوورز ما سره هماغه رنګې دي. نو زه الحمدلله په دې باندې زیاته خوشحاله یم چې زما کوم فالوورز دي چې څوک چې ما سره محبت کوي هغه زما ریډیو او ما سره زما ریډیو پروګرام ته به ویټ کوي. مطلب په تاسو یې اثر نه پرېوځي؟ بالکل اثر نه لري کوي ولې چې زما کوم پروګرامونه روان دي هغه هماغه رنګې ښه طریقې سره ما خلک اوري. نو دا ده چې کوم خلک خو ډېر زیات سټرګل کړي ډېر زیات محنت کړي ډېر زیات خفه شوي خو دا به صرف زه دومره وایم چې تاسو بالکل مه خفه کېږئ ولې چې دا یو ایپ و یو ایپ لاړو بس ختم شو. دې نه بعد به تاسو خپل فیوچر کې تاسو دومره ټایلنټ راغو تاسو پته ولګي چې یو ټیک ټاک کې تاسو خپل ټایلنټ به تاسو ښکاره کول هغه تاسو یو ښه طریقې سره ټایلنټ خپل ښه ادارو کې ښکاره کړئ ریډیو کې ښکاره کړئ ټلویزیونز کې ښکاره کړي. د علاوه فلمونو کې تاسو ښکاره کړي. ډېر خلک داسې چې ګلوکاري به پکې هلکانو کوله نو هغې لپاره پته ولګي چې دوی اوازونه ښایسته دي هغې ته اوس پکار چې په فیوچر کې ښه ګانې ووایي. هغه آرټسټان چې زموږ به په ټیک ټاکس باندې کته ښه مثال کې کامیډیز اکټینګز به کول نو هغې لپاره یو مثال کې موږ به یو ښه دغه میلاو شو نو هغې ته پکار چې ښه ډرامو لپاره ښه کریکټر لپاره ځان بالکل ریډي ساتي ولې چې هغې اوس چا نه کم نه دي نو هغې بالکل نه خفه کېږي. موږ سره په پاکستان کې ښه ادارې شته ریډیو شته ټلویزیون شته د علاوه ښه چینل شته نو دوی د خپل چې کوم دی کې آرټ دی کې کوم یو هنر دی کې کوم یو صلاحیت دی هغه ځینو کې استعمال کړي. د ګلپاڼې سره د جهانګیر جانی سره د ارباز خان سره د نادیه ګل سره د مشهورو فلمي آرټسټانو سره ستاسو ټیک ټاک راغلی دي. کوم ټیک ټاک ستا په خپله ډېر خوښ و ډېرو خلکو فالو کړی و ډېرو خلکو کتلی و؟ بیسیکلی زما ډېر ټیک ټاک خلک فالو کوي ډېر زیات خلک خوښوي خو زما نادیه ګل سره یو ټیک ټاک هغه ډېر زیات خلکو کتلو ډېر زیات وایرل شوی و. هغې کې صرف مو هغې بل ته کتلي خاندلي خو هغه ویډیو داسې وه چې هغه ډېر خلکو لایک کړی و ډېره زیاته خوښه کړې وه. نو بیسیکلی دا ده چې بعض یو ویډیو داسې وي چې هغه په کتونکو باندې ډېر ښه لګېږي نو هغه مونږ یو عام ویډیو کړی صرف ناست وای کې یو بل سره خبرې اترې کړې او ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې وه. ستاسو د خندا په ریډیو ماشومان هم ډېر زیات وایي چې موږ ته د صوبیه خان وخاندي نو لږ د ملګرو ته آخري خندا وکړه بیا به ځو. نو زموږ د پروډیوسر صاحب چې کوم هسه لطیف صاحب ما ته مخامخ ناست دی نو چې زه هغه ته ګورم ما داسې خندا راځي نن به زه لطیف لږ شانتې مس کړم هغه لپاره لږ شانتې خواندل چې هغه خبرې داسې دي چې په پروګرام کې انټرسټینګ خبرې وي صرف دا نه چې هغه پروګرام ډېر زیات ښه د روح ورکوي ولې زموږ ډېر قابل پروډیوسر دی علاوه ما سره ډېر زیات سټرګل ډېر زیات محنت کوي نو تاغې په وجه زما په مخ باندې ډېره ښکلا راځي ډېر زیات ښکلا زما دومره مشهوره شوې چې زه لکه 2 منټه چې زه خالي خاموش یم نو ما د خپل پروډیوسر صاحب چې صوبیا خان لږ شانتې وخواندم نو بیا لږ شانتې وخواندم. جی قدرمنو اوریدونکو او قدرمنو کتونکو د صوبیا خان په دا خندا آیا زرزال ورکې اجازت د خدای په امان.